یو ځوان له خارج نه دومره زنګونه راوهل، دومره زنګونه چې زه بالکل وډار کړم. څه خبره ده وځوانه، الله دې خیر کړي. دومره ډار شوی و، دومره په غم کې و چې تاسو یقین وکئ لکه دغه اسمان چې پرې راغورځېدلی. مروا وروره څه خبره ده؟ وایي چې زه خو دلته یوې نجلۍ سره جوړ راغلم. بالاخره تعلق، خبرې، ګپ شپ، ناسته ولاړه. په اول کې زه ډېر شرمېدم، حیا هم راتله، خو کرا د وخت په تېرېدو سره زمونږ دا تعلق تر دې حده ورسېده چې ستاسې مخې ته د حیایي وایي بدکاري رانه وشوه، زنا رانه وشوه. نو چې کله دا بد فعل وشو زه ډېر پښیمانه شوم، دومره خفه شوم، دومره ځان ته شرمنده وم چې دا ځمکه راباندې تور تم شو. خو بله د حل لاره نه وه، بس توبه مې وویسته او مکمل کوشش مې وکړ چې نور له دې نجلۍ نه ځان لرې وساتم. خو یو څه وخت وروسته داسې یو ناشنا او عجیبه او بده پیښه رامنځته شوه چې ما نه هغه مخکینۍ بد فعلي هغه بالکل له یاده وویستله او دومره غټ ټینشن، دومره غټ تشویش ما ته را پیدا کړ چې دغه حد او اندازه نشته. او زه شپه ورځ وایي ژاړم او زړه خورم او شپه ورځ پس په همدغه غمونو کې تېروم او چې هر څه کومه نه مې زړه مطمئن کېږي او نه راته دغه ضمیر اجازه راکوي چې زه مطمئن شم او خوشحاله شم. څه خبره ده مالې؟ زه حیران شوم. وایي اوس د هغې نجلۍ په نس باندې ماشوم و. ما چې هر څه ورته ویلې چې دا لرې که، دا ختم که، او بس یوه ګناه وه، یوه پیښه وه، یو عمل و چې وشو، زه سخت پښیمانه یم، غمجن یم او توبه مې ویستلې ده، خو ته مهرباني وکړه دا لرې که. وایي چې هر څه مې ورته ویلې هغې بیا زما دا خبره نه منله. خو چې نه یې منله بس زه نور هم په غم کې شوم چې د دې سره به په آینده کې څه کوم. دا نجلۍ خو مسلمانه هم نه ده. نو بس همدغه غمونه او سوچونه کله یو ته ځه، کله بل ته ځه، کله یو ځای ته ځه، کاروبار، مصروفیتونه، دا هر څه وایي سر وخوړ، دا هر څه پاتې شول. او زه شپه ورځ کوټه کې مې ځان قید کړی و او دا ژړاګانې کوه چې دا دې ماشوم سره به زه اوس څه کوم، چې هر څه مې عذرونه زارۍ ورته وکړې او هغې ویله چې دا زه نه لرې کوم. بالاخره ماشوم وایي پیدا شو. اوس ما سره دغه ماشوم د آیندې په اړه چې څومره سوچونه دي، څومره غمونه دي، زه کوم یو الله ته معلومات شته د هغې. بس وایي هر ورځ بس دا زړه ورته خورم، کله ورځم، کله یې وینم، خو څه ورسره وکړم. دا ماشوم اوس د دې نسبت ما ته کېږي، دا ماشوم اوس سره قمچل به کېږي، آینده کې به دا مسلمان وي که به مسلمان نه وي، آینده کې به دا مور له دې سره څه چل کوي دا نجلۍ، دا به سره په کومه خوا باندې ځي. دا خو نه زما خبره مني، نه زما خبره اوري، او نه هم دا ماشوم آینده کې ما ته را پرېږدي، او نه زه چاته ویلی شم له شرمه چې دا زما ماشوم ده. ځکه چې تا له یوې نجلۍ سره نکاح نه کړي او ته بیا له هغې سره بدفعلي وکړې، بیا له هغه نه پسې ماشوم پیدا شي، نو ته به خلکو ته په کومه سترګه باندې بیا په آینده کې ګورې چې ته چاته ووایې چې دا زما ماشوم ده. نو ګورئ قدرمنو ځوانانو، زما د دې ویډیو د دې پیغام اصلي هدف دا و چې د الله خاطر وکړئ، لږ له الله نه حیا وکړئ، دا بدکاري مه کوئ. دا شیطان د تاسو باور په الله وکړئ، دا شیطان ده چې د انسان باندې لوبې کوي. انسان اول کې په شوق کې راولي، کرا ګرموي، هڅوي، بالاخره دا انسان د تباهي کندې ته اچي. یو وخت کې داسې له دې ژوند نه، له دې دنیا نه داسې زړه ورتور کړي چې بیا دا انسان ګرځي راګرځي، افسوس او حسرت او توبې او هر څه وباسي، خو د حل لاره ورسره نه وي. نو مهرباني وکړئ، خیر د لږ ځانونه کنټرول کړئ، خصوصا کله چې تاسو په خارج کې که چېرته ځانونه نه شئ کنټرولولی، ودونه وکړئ، نران شئ د یو په ځای باندې 4 ودونه وکړئ. خو دا غلط کارونو ته لاس مه اچوئ، ځکه په دې سره انسان تباه کېږي، په دې سره انسان شرمنده کېږي، بې عزته کېږي. د ټول عمر لپاره دا پښیمانتیا ده، د ټول عمر لپاره دا ملامتي ده. دغه ځوان ته چې هر څومره ما نصیحتونه خبرې اوس وکړې چې اوس د حل لاره دا ده چې بس څه باید ته وکړې، چېرته باید لاړ شي او څه چل باید، خو نه د هغې زړه نه مني. ګوره ځکه انسان ده که نه، مسلمان سره الحمدلله یو احساس شته ده، یو غیرت او یو ایمان شته ده. صحیح ده چې کله ناکله انسان ده ګناه ترې نه وشي، خو د دې خو معنا دا نه ده چې بس هر څه هیر کړي او همداسې یې پرېږدي. په خپله عمل باندې انسان سخت پښیمانه کېږي، خو
مهرباني باید دا وکړو چې د لږ وخت خوند په خاطر باندې، د لږ وخت د لذت په خاطر باندې او د شیطان د وسوسې او فریب په خاطر باندې باید خپل ژوند، خپل کاروبار او د ښایسته دنیا په ځان باندې تور تم نه کړو او خراب یې نه کړو. دا مهم پیغام ده چې موږ زده کولی شو. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول ته توفیق راکړي چې له دغسې ګناهونو نه، له دغسې بدفعلیو نه، له دغسې ناوړه اعمالو نه ځانونه وساتو، د دې لپاره چې الله دې نه کړي، الله دې نه کړي دنیا مو هم خراب نه شي او آخرت مو هم خراب نه شي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.